نوح علیه السلام دی پر ولاړ سو الله ورته وفرمایل ته کښتۍ جوړه کړه. مصنف ابن ابي شیبه روایت کښتۍ چې بیا جوړه کړه د ورځې ماښام به پرېوتې سهار به راغی ګرد قوم به راغلی کښتۍ بیا ټوله نړولې وه ټوله بیا ماته کړې وه ټوله بیا خرابه کړې وه. بیا د الله درخواست وکړي چې الله رب العزت دا زما قوم زه ټوله ورځ خوارۍ وکړم او دوی زما سره دومره ناجایزه کوي دوی زما سره دومره ناجایزه. الله رب العزت ورته وفرمایلې ته یو سپی وپاله. سپی اول چې سپی پالل سوی دی هغه نوح علیه السلام پالل. صحیح په هغه وخت کې به د سپي دغه ساتل یا دا حرام نه و. صحیح نو بیا به د سپی وساتئ سپی پیدا کړئ نو ماخستن چې به دی پرېوتې خلک به رالو کښتۍ ماتېدو لره سپي به غپل نوح علیه السلام پر راپورت سو خلکو بیا منډه کښل. نه که یو سړی غواړي چې یاره زما شورم دی یا زما ګدام دی یا کور دی زه په کور کې یوازې یم سپی وساتي په دا حواله بیا تقریبا څه ګزاره کوي. صحیح لیکن د علامه کمال الدین دمیری یو حدیث نقل کړی پیغمبر علیه السلام فرمایي داسې زمانه به راسي یو سړی به تر اولاد د سپي پالنګه ښه وبولي. تر دا اولاد سپی ښه دی ویې ساته تر دغه اولاد سپی ښه دی ویې ساته. او موږ په دا ښار کې وینو کله کله څنګه ښایسته سړی یا د چې بیا مول ولي لو سپی رسۍ وه چې هغه د مخ یې هغه خوله څنګه کوي او دی شاته پسې ته دغه اندازه ولګوه چې الله رب العزت سپی ستا د خدمت لپاره پیدا کړی و او که ته الله د سپي د خدمت لپاره پیدا کړی. دا یوه خبره خالي وسنجوه سپی ستا د خدمت لپاره دی آیا که ته د سپي د خدمت لپاره یې نو دا تا چې کوم سپي ته رسۍ وراچوله دی د مخه دی ته شاته به پسې دی چل قدمي ورکوي نو دا ګویا ته د انسانیت دونه لویه دروازه د انسان الله په خپل لاس پیدا کړی دی ته راولاړ سولې تا د سپي خدمت شروع کړي سپی دې مخدوم سو ته خادم سولې او در دې نو بیا زیاته ده د ناترسۍ خبره چیرې سته که نسته. خلک کله رکاسي روډ باندې موږ وینو څومره زړه پکې وسوځل شي او بیا چې د خدای بیا چې پښتانه خو د زر هم ډېر شوقیان بیا چې زر هم لري اریان بسې چې خدای دومره بې عقلي دومره ناپوهي دومره د عقل خلاص ولي داسې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا سنت دی داسې په شرمو وشرمول داسې په شرمو خلک ولې دوکاندار نه چې ورسې یو صوفي وایي داسې صوفي سړی معلومه دي دا بل مشهوره صوفیان دا ځانونه یو خو رښتیا او طالبان ملایان د الله دپاره دا 100% خبر نه درته کوم دا د پښتنو د معاشرې خبره درته کوم معاشرې دغه په ژبه باندې دا خلک پیداوار کوي پیداوار د قندار خلک پیداګیر یې بولي پیداګیر په دې خپله پیدا او پناه کوي. یو وخت پښین له روان موټر کوچنیان را سره وو ناوله د موټر پر یارو را خراب شو چې را خراب شو نو بس ډېر بچیان هم را سره جاریان شو طالبانو خالي ملایانو خالي موټر ایزدا دي نور نه په شي سر نه خلاصېږي هر سړی راته ودرېږي هغه ښه مشران زوري والا به ودرېدی وروره موټر مال یاره بیټرۍ میټرۍ یې کار نه کوي ته موټر راوګرځي چې هغه به روان یو واره بیا یو ځوان راته ودرېدی داسې زبردست تکه سره خولۍ یې ونه وشو کېدی شي د ولي خان کورنۍ به وه زه دې داسې صفا خریلی و هغه مولي صاحب ټولې خبرې دې پرېږده بچیان دې سره دي موټر یې چیک کړي د پښې نه بوتی بیا وا بیټرۍ والا کړه د بیټرۍ ورسمه کړه بیا دا سړی بیا ما ومنله موږ چې ویلی دغه ژره چې خرئ دا جهنمیان دي ای چې په سپیانو پسې دي صوفیان دا جنتیان دي دا خبره مې د هغې ورسې وغورځو ختمه مې کړه دا خبره دا درواغ دی دا فراډ دی دا دوکه ده دا چل دی دا دو نمبري ده او دا په موږ کې ډېر ډېره سته صحیح شو بیخي ډېره سته انتهایي ډېره سته. نو دغه ما درته وویلې چې ما خبرې خو م ډېرې دي او ټول دماغ ډک دی چې چپایه کې تر ماخستانه به نسي خالي دغه زموږ په خلکو کې داسې خلک شته چې د بچیانو چشکي تلاشي اخلي دا خبره ډېره مهمه ده. او بله خبره دا وله چې دا نوح علیه السلام اولنی نبي دی چې سپی یې وساتئ او سپی د چیش لپاره د حفاظت لپاره. او بیا حدیث شریف پیغمبر اسلام فرمایي دی زمانه به راشي خلک به د سپي پالنګه تر اولاد ډېره ښه ګڼي. د هغه صوفي څه پوښتنه وکړه ورته استازو سکول وای یا سبق وای یا او په سپي باندې مکنه
صحیح په سپي مکن خورې سپي ته چیل قدمي ورکوې سپی دی تر پلار لا ډېر نازولی دی دا د قیامت په لوړ علامو کې دا زما ستا پر روډ دا علامې ژوندی اوس یو سړی وایي چې هاشم ولي صاحب زه خو نو سپی لرم را خبر یې یا در خبر نه یم که نه در خبر نه یم خو دا خبرې کې ته لرې دا ته یې یو خو هغه د حفاظت دپاره هغه جلا بله خبره هغه نه درته کوم هغه ځان ته خبره ده په هغه کې د ساتلو اجازه چې د هغه سته صحیح شو